د خوست اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په دې ولایت کې د ملي او خصوصي رسنیو له مسؤلینو او خبریالانو سره ځانګړې مشورتي ناسته کې د یاد ریاست رئیس ملا شبیر احمد عثماني، د خوست ملي رادیو ټلویزیون آمر مولوي محمد نسیم فهیمی، د استخباراتو ریاست مطبوعاتي مسؤل قاری عبید الله، د امنیه قمندانۍ ویان محمد طاهر احرار او د رسنیو مشرانو او خبریالانو برخه اخیستې وه. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس په خپلو پیلیزو خبرو کې د خوست رسنیز بهیر په ښو یاد کړه او خوښي یې وښوده چې د تیرو 2 کلونو په موده کې د راډیوګانو او تلویزیونونو په نشراتي اډانه او خپرنیز چوکاټ کې 90% مثبت رغونه او ګټور ښه والی راغلی چې د رسنیو د مشرانو او کارکوونکو د اقدام د اسلامي امارت او ملت په ګټه دی. ملا شبیر احمد عثماني همداراز معلوماتو ته د رسنیو د مسؤلینو او ژورنالیستانو د لاسرسي او نورو ستونزو او غوښتنو د حل ډاډ ورکړ. د نننۍ غونډې یوه عمومي بیانیه وه چې هغې کې هم تبصره وشوه او هم د نویو پروګرامونو برنامو دپاره دوی ته یوه روښنایي وچولی شوه تر څو دوی خپلې برنامې په هغې رقم عیارې کړي او جوړې کړي، نور هم د خپرونې معیاري شي. دویمه برخه د رسنیو د ستونزو اورېدلو وه چې په هغې کې د رسنیو مسؤلینو خبریالانو خپلې ستونزې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره شریکې کړې. دریمه برخه د دې غونډې هغه د اطلاعات فرهنګ ریاست د طرفه او د رسنیو د طرفه د امنیه قمندانۍ پخواني ویان محترم مستغفر ګربز صاحب ته ستاینلیک وړاندې کولو چې الحمدلله ټولې برخې په ښه شان ترسره شي. ورپسې د رسنیو مشرانو او استازو د یاد ریاست او حکومتي ادارو د ویاندویانو ترمنځ شته همغږي او د همکارۍ فضا مناسب وبلله او د اړیکو پر لا ټینګښت یې ټینګار وکړ. د خوست ملي رادیو ټلویزیون آمر مولوي محمد نسیم فهیمی په خوست کې د کلي د رادیو مشر نورا جان بهیر او د غرغښت رادیو تلویزیون رئیس سخی سرور میاخیل یې په اړه وایي: ماشاءالله ډېره خوندوره مؤثره غونډه وه. ډېر څه پکې مطرح شول، هر هغه څه چې د رسنیو او د رسنیو د کارمندانو په ګټه وي هغه مسایل موضوعات ټول پکې مطرح شول چې د اطلاعاتو فرهنګ محترم رئیس صاحب رسنیو ته دا یو ډاډ ورکړه او اطمینان یې ورکړه چې ماشاءالله د خوست رسنیز بهیر په 90% مثبت طرف ته روان دی. نو دا یو ښه خبر ده او دا یو خوشخبري ده. دغه 10% به انشاءالله په مرور د زمان سره اصلاح شي او انشاءالله خبره به 100% ته ورسیږي. نو ما چې څومره نظر په نننۍ غونډه نه وکړو، موږ یې مثبت ارزوو او خبریالان کارمندان ورونه تشویق شول او دا بلا نور هم پرمختګ کوي. د ژورنالیستانو لخوا یوه ستونزه دا مطرح شوه چې ځینې دولتي یا حکومتي ادارې د معلوماتو په برخه کې کله کله ناغېړي کوي، هغوی په وخت معلومات نه شریکوي یا یې ځنډوي. نو دا د رسنیو لپاره یوه ستونزه ده. د رسنیو مسؤلینو له دوی وغوښتل چې دغه ستونزه بالاخره حل کړي. نو دوی ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د ځینو ادارو له مسؤلینو سره په ځانګړې توګه د مطبوعاتي برخې سره په دې کار کوي چې څه ډول په وخت معلومات له رسنیو سره شریک شي. همدا شان مسؤلین هم ځینې سپارښتنې رسنیو ته لرلې چې هغه تر ډېره بریده حل هم وګڼلې، خو پرېکړه په دې وشوه چې په راتلونکي کې دواړه لوري د لا پرمختګ د لا ښه والي لپاره ګډ ګامونه پورته کړي. بعض ژورنالیستانو یا بعض خبریالانو ورونو دغه ستونزه بیان کړه چې د رسنیو سره په ځینو دوایرو کې په مناسب وخت کې معلومات نه شریکېږي. نو دا مسله رښتیا هم موږ جدي بحث لاندې ونیوه. اطلاعات و کلتور رئیس هم موږ ته ډاډ وکړو چې موږ په اداري غونډو کې یا مثلا د سره په ځانګړو غونډو کې به دا مسله نه ټینګار وکړو تر څو د معلوماتو د لاسرسي ستونزه او راشي. دویمه خبره دا وه چې بعضې اقتصادي ستونزې لکه د برق ستونزه یا نورې دنې هم تمرکز وشو، نو اطمینان موجود و. نو غونډه ګټوره وه. امید لرو چې په آینده کې د دې نتیجې یا پایلې مثبتې اوسي. د ناستې په وروستیو کې د خوست امنیه قمندانۍ پخواني ویان مستغفر ګربز ته د دندې د ښې اجرا
او پر وخت رسنیو ته د معلوماتو د ورکړې له امله د اطلاعات او کلتور ریاست او د انځوریزو رسنیو د مشرانو له لوري ستاینلیکونه ډالۍ شول. او ملي راډیو تلویزیون ادارې د ښاغلي ګربز زیات فعالیتونه د همدې ستاینلیک په ورکولو سره ستایي تر څو په راتلونکي کې له معنویاتو برخمن شي او هغه ته د نورو بریاو هیله لري. د یادونې ده چې دا ډول ناستې وخت ناوخت د نظریاتو د تبادلې او نورو اړینو تصمیمونو د نیولو په موخه جوړیږي.